دغه کور چې تاسو ګوري دا د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ اړوند ګردي سیمه کې هغه کور دی چې څو میاشتې وړاندې پاکستاني پوځي رژیم پرې بمبار کړی و او د دې کورنۍ شاوخوا 18 غړي شهیدان کړي وو. اوس د اسلامي امارت مشرانو لخوا دغه کس ته دغه کور جوړیږي او عملاً کار پیل شوی. د قرباني شوی کورنۍ غړی نزاکت خان وایي ما چې کوم پاکستان دغه کور وران کړی او ټول ارسه مې د لاسه ورکړي د سامان او د سونې پورې د پیسو پورې ټول ارسه تللی وو. اسلامي امارت نه زه ډېر خوشحاله یم. اوس د خلیفه صاحب زما په کور باندې کار شروع کړی دی. نن دغه کسان لګیا دي، استادان یې سره لګیا دي، رالیږلي دي. سیمټ ارسه خښته مخته روانه ده او سیمټ هم دا دي راوړي دي او خلیفه صاحب نه زه ډېر خوشحاله یم. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی یو شرکت ته دنده سپارلې چې دغه کور ژر تر ژره ورغوي. د جوړونکو شرکت نماینده محمد سلیمان وای دغه کس اوس هم په خیمه کې ژوند کوي، نو هڅه یې همدا ده چې ژر یې جوړ کړي. او اوس راغلی و د دې کار ورته شروع کړی دی، ساخت و ساز کار چې په اساسي توګه یې ورته جوړوو ان شاء الله الرحمن. او 3 اتاق او اشپزخانه او تشنابونه مجهز سیستم باندې ورته امارو ان شاء الله الرحمن. ان شاء الله الرحمن چې په 6 شپو کې به ان شاء الله الرحمن ورته تکمیل کو. د سیمې اوسیدونکو ریاض الله د اسلامي امارت له مشرانو او د غراز د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی مننه کوي چې د دغه کډېدلې کورنۍ سرپناه غمي وخوړ. دغه کورنۍ چې د پاکستان پوځي رژیم لخوا بمبار شوی 18 کسان شهیدان ورکړي وو. دغه کو څلور نیمې میاشتې مخکې دوی غریبانان اوس هم په خیمه کې ژوند کوي تر اوسه پورې. خو اوس د خلیفه صاحب کور دی ودانې د هغوی خلک راولېږل او کور جوړولو چارې اوس پیل دي. د دغه کورنۍ د غړو په خبره د کور په جوړېدو سره به یې سرپناه ستونزه حل او د خیمو له ژوند به خلاص شي.